کله تاسو څخه څوک وپوښتي چې ولې نن سبا بانکونه، روغتونونه، پوهنتونونه، شرکتونه او حتی فضایي ادارې د انسان پر ځای کمپیوټر کاروي، ستاسو ځواب څه وي؟ ولې کمپیوټر دومره ځانګړی دی؟ نن به د کمپیوټر هغه ځانګړتیاوې زده کړو چې هغه یې د انسان لپاره یو له مهمو وسایلو څخه ګرځولی دی. لومړی به دغه زده کړو چې د کاراکټرستیک څه معنا، د ځانګړتیاوې څه معنا. ځانګړتیاوې په هر ځای کې به تاسو ووینئ، د هر علم یو ځانګړتیاوې وي. اوس د ځانګړتیاوې څه معنا، د کاراکټرستیک څه معنا لري؟ ګورئ، کاراکټرستیک یعنی ځانګړتیاوې یا هغه ځانګړي صفات چې یو شی له نورو جلا کوي، یعنی هغه څه شان چې نور شی نه لري دی لري، یعنی د نور څخه یې متفاوت کوي دغه شی. او د کمپیوټر کاراکټرستیک په سمه هغه ځانګړتیاوې چې کمپیوټر لري او د نور وسایلو څخه یې ممتاز کړی دی، کنه دې ته ویل کېږي کاراکټرستیک اف کمپیوټر. اوس په دې کې لومړی کاراکټرستیک، لومړی ځانګړتیا چې ده اټومیټیک ده. اټومیټیک څه معنا؟ کمپیوټر په خپله په اتومات ډول باندې کار ترسره کوي. موږ یو انسټرکشن ورکوو، موږ یو کار ورکوو، صحیح ده؟ موږ یو کار ورکوو، هغه په اتومات ډول باندې بس خپل کار ترسره کوي. یعنی ته مجبور نه یې چې ټول په خپله ولیکې، ټول دې په خپله لیکل، نو کمپیوټر ته بیا حاجت څه و که نه؟ کمپیوټر ته بیا حاجت نه و. نو د دې په خاطر باندې اوس که فکر دې وي، تاسو موږ ډېر غټ غټ کارونه ورکوو، په زرهاو ریکارډونه ورکوو د شاګردانو، دغه چې څنګه ورکو موږ ته په دستي موږ ته اوریج راوباسي، هغه اوسط د نمرې راوباسي، او دا راته وایي چې کوم کامیاب دی، کوم ناکام دی، کوم څه ډول دی. او په دې ډول دا ټول کارونه په اتومات ډول کمپیوټر ترسره کوي، ځکه تر مخ ورته پروګرام شوی وي. نو دې ته ویل کېږي اټومیټیک. سپیډ بیا کمپیوټر په حیرانوونکي سره کار کوي. هغه کولی شي په یوه ثانیه کې میلیونونه او حتی میلیاردونه محاسبې ترسره کړي. که یو انسان د زر عددونو جمع کول په 10 دقیقو کې کوي، کمپیوټر همدا کار په 2 میلی ثانیو کې ترسره کولی شي. یعنی څومره سپیډ زیات شو. دلته وی کمپیوټر can perform data processing jobs very fast, usually measure in milliseconds, microseconds او nanoseconds. په دې باندې میجر کیږي، په دې باندې اندازه کیږي. یعنی د ډیټا پروسیسینګ جاب چې کوم ډیر تیز ترسره کوي، صحیح ده؟ اوس که فکر داسې وکړئ، بانک چې دی که نه، هره ورځ د میلیونونو خلکو حسابونه چې کوم دي دا په 2 ثانیو کې پروسس کوي. نو دا د انسان له وس څخه پورته خبره ده. اکیوریسي، کمپیوټر ډیر دقیق کار کوي. نو که معلومات سم ورکړل شي، نتیجه به هم سمه وي. که ورته ووایي چې 2 جمع 2 4 کېږي، نو هیڅ وخت به تا ته 5 ځواب رانه کړي، تا ته به هماغه 4 درکوي. خو که تا غلط نتیجه، غلط انپوټ ورکړو، غلط معلومات ور داخل کړل، نو تا به د غلطي هماغه ډول درکوي، آوټپوټ به هم غلط درکوي، چې دې ته ویل کېږي garbage in او garbage out. مطلب هغه څه چې تا ورکړل هماغه درکوي. که دې سم ورکړل خو صحیح دي، که دې غلط ورکړل تا ته به نتیجه هم غلطه درکول کېږي. نو په دې ډول سره دې ته اکیوریسي ویل کېږي. اکیوریسي یعنې هم ښه ده. ډیلیجنس بیا څه معنا؟ ګوره، ډیلیجنس نه ستړی کېدونکی معنا لري پښتو کې. انسان 2 ساعته کار وکړي بیا ستړی شي که نه، خو کمپیوټر چې دی ساعتونه یا ورځې یا حتی میاشتې پرته له ستړیا کار ترسره کولی شي. لکه د ګوګل سرورونه دي 24 ساعته کار ترسره کوي، هیڅ دمه نه پیژني. دې ته ویل کېږي ډیلیجنس. کمپیوټر از فري فرام مونوټوني، همداسې نور. مطلب څه د ترسره کوي؟ مطلب نه ستړی کېږي، نه خسته کېږي، نه داسې وي چې زه به خسته شم، زه باید کار اوس لږ دمه وکړم. نه ستړی کېږي، نه دمه کوه، هیڅ هم نه کوي. دغه یوه ځانګړتیا د کمپیوټر ده چې اوس هر څوک یې کاروي. بل ورسټیلیټي ده. ورسټیلیټي هر اړخیزتوب ته ویل کېږي. یعنی کمپیوټر یوازې یو کار نه کوي، د یوه کار دپاره نه دی جوړ شوی، په بېلابېلو برخو کې استفاده کېږي، لکه په پروګرامینګ کې، په ویډیو ایډیټینګ کې، په ګرافیک ډیزاین کې، په بینکینګ کې، په ای آی کې، په گیمینګ کې، او په ایجوکیشن کې، په میډیکل کې. یعنی په هر ځای کې دا استعمالیږي. یعنی کمپیوټر is capable of performing almost any task. هر کار ترسره کولی شي if the task can be reduced to a finite series of logical steps. یعنی هر کار ترسره کولی شي. د دې لپاره ورسټیلیټي یو بله ځانګړتیا د کمپیوټر ده. power of remembering. دې مطلب څه دی؟ د معلومات دغه هدف یې دغه دی چې کمپیوټر ډېر معلومات ذخیره کولی شي. یعنی یو هارد ډیسک کولی شي میلیونونه فایلونه سټور کړي.
نن ورځ کلاود سټوریج د دې نم زیات معلومات سټور کولای شي. یعنی کمپیوټر can store and recall any amount of information because of its secondary storage capability. د دې هارد ډیسک هغه توانایي ده چې ډیر زیات معلومات څنګه سټور کړي. دې ته ویل کی power of remembering. نو IQ د نو IQ څه معنی لري؟ نو IQ دا معنی چې خپل فکر نه کوي. یعنی کمپیوټر یو بې عقل ډیوایس دی، بې عقل آله ده. یعنی هغه کار تر سره کوي چې موږ ورته پروګرام کړی دی. نو ورته پروګرام کړی چې کچېرې پلاس علامه داخله شوه د دوه عددونو ترمنځ ته به جمع کړي. نور کار هیڅ هم نشي کولی، ما دی بې عقل شی دی خو موږ ورته پروګرام کړی دی. یعنی که پروګرام کې غلطه لارښوونه ولیکل شي کمپیوټر به هماغه غلطه لارښوونه اجرا کوي. که غلط شی ورکړي غلط ترسره کوي، که دا هوښیار وایي تا ته غلط نه ترسره کول. نو دې ته ویل کېږي نو IQ. نو فیلینګ بیا څه معنی لري؟ نو فیلینګ دا معنی چې احساس نه لري د کمپیوټر. کمپیوټر نه خوشحاله کیږي، نه غوسه کیږي، نه خفه کیږي، او دا یوازې یو ماشین دی، یو بې عقل ماشین دی او هیڅ هم نشي ترسره کولی بدون د یوزر څخه، بدون د موږ څخه. یوزر هغه څوک چې کمپیوټر استعمالوي. د اصطلاح ماده ست او نوم یې واخیستو نو تاسو ما چې کنفیوز نشئ. یوزر ته اوس خپله یوزر ته چې ویډیو ګوري نو دا یوزر ته کمپیوټر استعمالوي، ویډیو پلی کوي او نور کاروبار ورسره کوي، تا ته ویل کېږي یوزر په کمپیوټر ساينس کې. نو دغه اته د ځانګړتیاوې کمپیوټر ساينس کې خامخا په امتحان کې د کمپیوټر فانډامنټل دغه سوال راځي، د کمپیوټر کریکټریسټیک ولیکئ. تاسو به دغه اته د ټولې ورته لیکئ او سمې په تحلیل سره به زده کوئ او مخته به ځئ. په راتلونکي درس کې مو تاسو د کمپیوټر هغه تاریخچې وایو چې لومړی کوم کمپیوټر رامنځته شول، څنګه وو، څه ډول کار ترسره کولو، همداسې مخته به ځو. بیا به وروسته په بله ویډیو کې جنریشن باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوي ملګرو، له ملګرو سره شیر کړئ او په خپله به تاسو کتابچه کې دغه ځینې مهم موارد چې کوم دي هغه به تاسو ولیکئ او د خپل ځان نه پوښتنې وکړئ د دې په اړه. رښتیا غواړئ چې تاسو مطلب د کمپیوټر فانډامنټل کتاب په سم ډول زده کړئ. د خدای په امان مو په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه چارې.